وعلیکم السلام. محمد ادریس په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی ده، نو هغه سنت سوی نه ده، اوس مشر سړی ده. نو محترمه که طاقت لري، مشکل صحت نه ورته جوړیږي، اوس دې ځان سنت کی. خو د ورور پوښتنه داسې کړې ده چې دغه سړي لمونځونه چې کړي دي دا څنګه دي. محترمه په دغه مسئله کې علماو اختلاف ده. علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې محاکمه داسې کړې ده، وایي که چیرته د یو څوک ناسنت سوی وو نو هغه د ذکر سر یې پټ وو، نو کومه غوښه چې د ذکر په سر باندې راغلې ده، که دا غوښه داسې وه چې مثلا ته کله استنجا وهې نو د ذکر له سر نه دا غوښه ورړول کېدله، معنا آزاد وو، دا غوښه آزاد وله، نو دلته بیا دا مینځل د ذکر د سر واجب دي، ځکه غوښه خو پرې راغلي وي، دا د ذکر سر یې پټ کړی وي. نو که چېرته اوس داسې چې کش کې یعنې هغه سر یې راوته، نو چې راوته دلته علما وایي غسل واجب ده، د ذکر د سر مینځل واجب دي. بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج في غسلها فيجب، وإلا بأن لم يكن فيها سوى ثقب، او که داسې و چې تنها د ذکر سر ترې راوتلی و، نور داسې یعنې د پاس نه پوستکی دومره پې تنګ و چې ذکر نه ترې نه راوته، فلا یجب، بیا واجب نه ده، ځکه حرج ده پکې. نو د دغه ته په کتلو سره نو چې د کوم لمونځونه کړي دي، نو خو اوس خو اعاده یو قسم مشکله ده ورته محترمه، اگر چې د کتاب د عبارت نه خو داسې معلومیږي که چیرته د ذکر سر یې د غوښه چې په ذکر سر راغلی دومره تنګ وي چې ترې راوځي نه، چې داسې راوباسي د ذکر، نو بیا پروا نه کوي که نه د مینځلی، شرعا اعاده نشته ده پې باندې. او که داسې و چې هغه غوښه آزاده وله، ذکر سر راوتلی سو د نه ده کړی، نو بیا ښه خبر ده چې دی دا لمونځونه هم راوګرځي، ځکه په ده غسل په ده باندې دا مینځل دا واجب ګرځېدلي دي. دغه مسئله علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې ذکر کړې ده. وعلیکم السلام. نور احمد دلسوس په نامه یو ورور پوښتنه کوي. د ده ورور پوښتنه دا ده چې دا فوټبال کول په اسلام کې څرنګه د جواز لري که نه لري. محترم وروره چې قمار نه ورسره جواز لري، علامه دکتور زهیلی رحمه الله په خپل کتاب الاسرة المسلمه فی العالم المعاصر په دغه کتاب کې لیکي و اما الالعاب المباحه، هغه العاب الکره بانواعها المختلفه، ټول هغه لوبې چې په توپ باندې کیږي، كرة القدم لك فوتبال، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والركبي مثل كرة القدم لكن بكرة بيزاوية، والبيسبول أي كرة القاعدة من 9 لاعبين في ملعب بشكل زاوية قائمة عليها مربع چې منګ ورته ولیبال وایو. نو دغه لوبې محترمه شرعا جواز لري، خو چې مسلمان په دغه لوبو کې داسې نه چې ټوله ورځ یې دا لوبه مقصد وي، صرف هغومره اندازه چې صحت یې پکې مقصد وي او اعداد جهاد ته پکې مقصد وي، دومره اندازه قدر ته. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د ایران نه پوښتنه کړې دی، وی چې مونږه دلته کار کوو، کارتنونو باندې انګریزي لیکل سوي وي، نو دغه انګریزي لیکل چې سوي په دې کارتنونو مونږ خیزو پاس لمونځ پې باندې کوو، دا څرنګه ده. نو محترمه وروره د مونږ حنفي فقها د عربي حروف هجا په اړه باندې بحث کوي. نو علامه ابن العابدین الشامی په رد المحتار اول جلد کې لیکي قلت لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو مقطعة، وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء دا قرآن أنزلت على هود عليه السلام ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا. نو محترم علماوی تنها حروف هجام چې لیکلي ول په یو کارتن یو څه شي باندې باید احترام یوسي، خو دا د عربي حروف هجاو په اړه باندې
بحث کوي محترمه. الله پاک دې روغ جوړ لره. نو بیا هم ښه خبر دا ده وروره چې که کېدلی سي هغې کې داسې د الله او د رسول نوم وي، ښه خبر دا ده چې کوشش دې وسي چې بې احترامي یې ونه سي. الله دې ښه لره کامیاب